او بس دغه څو شعرونه به ووایم چې هر سړی مالدارو له پخه راځي، هر سړی مالدارو له پخه راځي او څوک زمونږ د خوارو په کار نه راځي. او کله کله خیال په دیره کوئ دلته به د ټولو ګورې شپه راځي. کله کله خیال په دیره کوئ دلته به د ټولو ګورې شپه راځي. او ځکه مې اوتره لار ته وکتل غوږ کې مې چوي چې هغه راځي. او د پینډۍ په دې شعرونو پسې هغه دغه یو ځای کې هغه لږ چې سات په سات هغه قریشي ورته ویلي خو یاره انقلابي شعر نه ووایه، انقلابي نه بل اوس درمان یا ځکه ما ته هغه یوه لږ چې کوي د پینډۍ هغه انقلابي شعر نه ووایه. نو مې خوښ هغه انقلابي نه دي. او بله خبره دا چې امین فطرت روغ سټیج ته راپاڅېده نو خدای د امیر بېقرار په ژبه چاړه کې تاسو امین ووایه. ده وې دا شاعر ملګری د پنجاب نه راغلی. نو ما ویل که د رښتیا د پنجاب نه څوک راغلی چې بیا ورته خیال وکړې فاروق فطرت د فطرتو سره دی سړیه. دغه د پینډۍ دا شعرونه به خیر دی وروسته ووایم، خو مخکې به دا سم شعرونه ووایم چې ځکه د دنیا نظر کې مړوي نو ځکه د دنیا نظر کې مړوي نو مونږ غریبانان د چا د سیو نو سا خو رانه ستا غمونو ایستې ده وسې په نامه د ژوندانیو نو او څه به درته غټې غټې وایو خو نه یو ستا د سترګو د زور نه یو نو څوک چې راته ووایي چې څنګه یې وایو د ناکامه چې بس خویو نو څوک چې راته ووایي چې څنګه یې وایو د ناکامه چې بس ښه نو خیر دی که اوتره هر چا هیر کړلو ستا په غزلونو کې چې شته نو. او دغه څو شعرونه نور هم چې ډېره مې وکړه بس دی نوره ګزاره نه راځي. ماله د سوال او منتونو یارانه نه راځي. او د وخت څپېړو په دې راز د کامیابۍ خبر کړم ځان ته به ځان وایي ګنې څوک ته چا پخه نه راځي. د وخت څپېړو په دې راز د کامیابۍ خبر کړم ځان ته به ځان وایي ګنې څوک ته چا پخه نه راځي. او درمانه تاسو چې ښه یې تاسو یار د هوا روح ته ګورئ، تاسو چې ښه یې تاسو یار د هوا روح ته ګورئ. مونږ چې خراب یو مونږ له دغه کلیه نه راځي. دا د ده سره سمې خوري که نه چې درمانه چې تاسو چې ښه یې تاسو یار د هوا روح ته ګورئ. مونږ چې خراب یو مونږ له دغه کلیه نه راځي. او دغه څو شعرونه نور هم چې ژوند تېروو انور مانیروال صاحب دا تاسو ته سپیشل او لیکته جي صاحب ته چې ژوند تېروو خو د ژوند چل او هنر نه پېژنو، لار لنډوو خو د پل ځای او کمر نه پېژنو. او په بینا سترګو چې ماښام او سحر نه پېژنو، رڼا خو ځکه د سپوږمۍ او د نور نه پېژنو. او بس خو چې هر چا استعمال کړو د جهاد په نامه میس کې کیسه ګورې د خیر او د شر نه پېژنو. او مونږ پښتانه به یو تر هغې در په در او تره مونږ چې تر کومې خپل کاروان او رهبر نه پېژنو. او دغه څو شعرونه نور هم په پښتنه مینه باندې دلته یو څو نوجوانانو راته خپل نومونه راواخیستل. نو که هغه نه یادوم جوبیان تړلی شعر دی چې نحال مومن وروره پینډۍ ده وایم هغه چې مې وي خو بیا خلک پاسي ورکړه د پینډۍ دی ته دوی ناست دي. دغه نحال مومن نوجوان و خلیل الله نور او مبصر احمد او یو نعمان خان طارق ماشاءالله ته نه دي وایي دوی ته دغه څو شعرونه ډالۍ په پښتنه مینه باندې چې غټ ظلم به صرف په خپل زړه وکړو او مونږ که خفه شو ستا به څه وکړو. او دغه یو تکلیف را باندې تیر شي چې ستا په تمه لارو ته کاته وکړو. به د پینډۍ په دې به ورشم بس سپوږمۍ چې ډېره مې وکړه بس دی نوره ګزاره نه راځي. ماله د سوال او منتونو یارانه نه راځي.
نو بس د پینډۍ د صحیح شي نو خدای دې نیازه که ورک کار څه دې رانه خطا کړه چې هسې د ښکلو سره ګرانه یارانه نه کېده هسې د ښکلو سره ګرانه یارانه نه کېده او په ملایانو مټایانو که خرچه نه کېده او که زه د ټریفیک انچارج وې یا څه لوی افسر وې نو په موټروې به هم په یو ښکلي پرچه نه کېده هیڅ هم د ارامېتوب شعر ته ریډي ناستئ چې که د ټریفیک انچارج وې یا څه لوی افسر وې نو په موټروې به هم په یو ښکلي پرچه نه کېده او تره موږ نه چې د ښکلو دا کم مال وخوړه وخوره قسم چې په پینډۍ کې پې بنګله نه کېده او اوس په لکه د نظام ګل نظام صاحب ځان بیا خلاص کړم هغه هم وختي ښه په شړو ګاډی وچېده او بیا پکې په بیایي اعلی ربکماتو کذبان نه راغی نو اوس په دغه سنجیده شعر نه ووایمه چې په شنو فصلونو د سوکړې نه جوړ ماتم څنګه دی یار حالات څه دي په کلي کې موسم څنګه دی د خپل وطن د غرونو حال خو راته ووایه لږ چې تا تره څنګه سپین سر څنګه ایلم څنګه دی او په هغو پلونو باندې نور څوک پلونه ږدي او که نه هغه د امن په لار پروت زما قدم څنګه دی او خپل روري به یې بندي خپله حجره او جومات چې دا یې شته نو پښتون بیا د چا نه کم څنګه دی او زه یې کړم مړې د دنیا ته یې دنیا پسې کړې مړه په کوم دلیل یو شان زما او ستا غم څنګه دی او سیرې ګریوان او ببر سر او ګرځېده په غرونو چې لیونی نه دی نو مړه او ترسم څنګه دی د ټول مجلس نه ګورې معذرت غواړو اس نه چې څوک په خاطر زموږ په دې خبرو یا کیسو کړی یو جهان